راشید ارمان غواړي په ټیسټ کرکټ کې پرمختګ وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه راونډر راشید خان ارمان وایي زه غواړم په ټیسټ کرکټ کې ډېرې لاسته راوړنې ولرم ځکه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ډېر کم وخت کیږي چې ICC د ټیسټ کرکټ لوبو بشپړ غړیتوب ورکړی. زه هڅه کوم چې په ټیسټ کرکټ کې د خپلې توپوهنې بڼه بدله کړم. ما پر خپله کپتانۍ کې بنګلادیش لوبډله په ټیسټ لوبه کې ماته کړه. اوس افغانستان یوازې 4 ټیسټ لوبې کړي دي چې 2 یې ګټلي او 2 یې بایللي. راشید خان زیاتوي ټیسټ کرکټ کې به خپلې توپوهنه کې تغییرات راولم. زه باید ډېر تمرینات وکړم او پر ټیسټ کرکټ کې ډېره خواري وکړم. موږ که ډېر ټیسټ لوبې ترسره کړو نو ښه راتلونکی به ولرو. دغه افغان لوبغاړی په 20 اوریزو لوبو کې لومړی بالر دی چې په نړیواله کچه یې 100 ویکټې ډېرې ژر پوره کړي. راشید خان 20 اوریزو لوبو فارمټ خوښوي او تر ټولو پکې غښتلی هم لیدل کیږي. هغه د استرالیا د بیګ باش سیالیو په لړ کې د توپه اچونې ترڅنګ ډېره ګټوره توپوهنه هم ترسره کړه او هیله لري چې په راتلونکي IPL سیالیو کې هم ښه وځلیږي. ملګرو دا و زموږ لنډ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان TV چینل در سره سبسکرایب کړئ.